دا پیغام مې فاروقي ته ده. فاروقي اشنا په میچ بهلولو قسم دی که دومره خفه یم که نه لکه دا تا چې کومه ناځواني وکړله، یعنی ډېره غټه ناځواني دې وکړله. دا په کومه طریقه چې تا شاداب اوټ که، یعنی ډېره غټه ناځواني دې وکړله او په دغه باندې کیدای شي مونږ میچ هم بایللی، ځکه چې پرون نه میچ زما ښه یاد دی. امام او هغه بل پارټنر یې نه پوهېږم چې څوک و، دواړو سنګل واغسته. سنګل کې څه مشکل همداسې بالر مخې ته راغی، هغوی هغه سنګل واپل کینسل کړله. نو پاکستان چې دا میچ ګټلی په صداقت یې وګټه. نوش جانم پاکستانیانو زما د خوا نه درته دا مبارکي نیک مبارک شوی. فضل حق فاروقي صاحب ډېره ناځواني دې وکړله. په میچ دومره خفه نه یم لکه ستا په دې ناځوانۍ چې څومره خفه شوم. بس اوس مې ومنله چې مونږ ډېر بدبخته خلک یو، دومره بدبخته یو. از برای خدا داسې لوبه مونږ بایلو، دا څه رشخان شو. یوه لوبه خو نه، دا شپږمه لوبه ده چې دغسې کار کېږي. په سر یې راته نور په درد کړو. کاشکې نه زه په کرکټ پوهېدی او نه مې کرکټ خوښېده، نو ایله به بېغمه ومه. داسې غضب دي. بس کرکټ د هغه چاته مبارک وي چې څوک یې ګوري. او څه وخت لپاره زه نه کرکټ ګورم او نه زه کومه ویډیو په اړه جوګومه. بس کیدای شي چې هر څه کېږي هغه دې کېږي، کرکټ دې شي او خپل کار دې شي.